ملګري ملتونه وایي ایمن الظواهري د طالبانو له مشر سره خپل بیعت تازه کړی. ملګري ملتونه وایي القاعده له طالبانو سره ټینګې اړیکې لري او مشر یې ایمن الظواهري د طالبانو له مشر سره بیعت تازه کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په خپل دې رپورټ کې ټینګار کړی چې د القاعده مشر د افغانستان په ختیځو سیمو کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسیږي او نور مشران یې هم افغانستان کې دي. ملګري ملتونه وایي القاعده افغانستان کې وروستي بدلون او د طالبانو بیا واک ته رسېدو ته خوشحاله ده. له طالبانو سره ټینګ اړیکې پالي او په سیمه او افغانستان کې حضور لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اړوند د بندیز د څار کمیټې په خپل راپورټ کې ویلي د القاعده مهم مشران او ورسره د نورو تړلو ډلو لکه هند ټاپووزمه کې د القاعده ډلګۍ مشران افغانستان کې دي. راپورټ زیاتوي القاعده د طالبانو بریا لمانځلې وه. مشر یې ایمن الظواهري د طالبانو مشر امیر المؤمنین بللی و او دا بریا یې د نویو کسانو او مالي مرستې د جذب لپاره کارولې او دې بریا د نړۍ لر او بر کې د القاعده اړوند ډلې لا نورې هڅولې دي. د طالبانو مشر چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې نه دی ویل کېږي په کندهار کې اوسېږي، خو تر اوسه په رسنیو کې نه دی راڅرګند شوی او په 2014 کال کې د طالبانو د مشر له ټاکل کېدو راهیسې یوازې یو عکس خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپورټ کې ویل شوي معلومات ښیي چې د القاعده مشر ایمن الظواهري له زابل تر کونړ پورې سیمو کې او ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسیږي. راپورټ کې راغلي چې افغانستان کې د دې ډلې د قومندان ابو اخلاص المصري په ازادېدو ښایي کونړ کې القاعده بیا فعاله شي. ملګري ملتونه وایي د یوه غړي هیواد لخوا وړاندې شوي معلومات ښیي چې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره المصري چې په 2010 کال کې له نیول کېدو وړاندې کونړ کې فعال و له زندانه خوشي شو. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.